قدرمنو لیدونکو ښې چارې تیمورشاه کمال یم شاعر او کتاب خپرونه ده د پیاوړي لیکوال چې موږ یې تاسو ته هر اتوار وړاندې کوو او دغه خپرونه موږ له دې لپاره وړاندې کوو چې په سویلي پښتونخوا کې چې کوم قدرمن لیکوال او شاعران د پښتو ژبې لپاره زیار باسي قلم چلوي مهنت کوي خواري کاږي پیسې ګاروي او پښتو ته کتابونه چاپوي په همدغه سلسله کې پیاوړي لیکوال دغه بهیر شروع کړی چې تاسو ته هر اتوار د سویلي پښتونخوا هغه قدرمن لالونه چې په ایرو کې پټ وو رابرسیره یې کړي او په تاسو یې وپیژني نو په همدغه لالونو کې نن موږ د یو کتاب انتخاب کړی هغه سپین سپیڅلي خلک ملګرو دغه کتاب شعري ټولګه نه ده دا کتاب د ارواښاد پروفیسر راز محمد راز صاحب د مضامینو ټولګه ده پروفیسر راز صاحب چې په خپل ژوند کې د ادبي زیار سره سره کوم کتابونه چاپ کړل او په بیلابیلو مجلو اخبارو او په بیلابیلو کتابونو کې پر بیلابیلو کتابو سریزې ولیکلې په اخبارو کې مضمونونه ولیکل او داسې په مجلو کې پر لیکوالو او شاعرانو باندې لیکونه کړي وو خو دغه زیار د مرګه پس نیمګړی پاته وو او په بیلابیلو اخبارو رسالو او مجموعو کې خواره واره شوپتو پراته وو نو د دې کار لپاره پښتو اکیډمۍ کوټې دغه مټې بډ وهلې او دغه زیار یې په کار ورساوه د دې زیار لپاره پښتو اکیډمۍ د یو مخکش لیکوال او نستړی کېدونکی لیکوال پروفیسر فیض محمد شهزاد صاحب چې د ما سره زموږ د پیاوړي لیکوال په دې خپرونه کې هر وخت برخوال وي دا وظیفه ور وسپارله چې دی به د پروفیسر راز محمد راز صاحب دا خواره واره مضمونونه سریزي او مقالې را یوځای کوي او دغه کتاب به ځنې چاپوي نو د دې زیار لپاره د دې خوارۍ لپاره پښتو اکیډمۍ د پروفیسر فیض محمد شهزاد صاحب انتخاب وکړي او د ورته لستوڼي راونغښتل د راز صاحب دغه مضمونونه دا خواره واره چاپي اثار یې را یوځای کړل او دغه ضخیم او خوندور کتاب یې ځنې جوړ کړ په دې کتاب کې ملګرو د دې سریزه سید خیر محمد عارف صاحب لیکلې ده او دویمه سریزه یې خلیل باور صاحب چې د پښتو اکیډمۍ سابقه جنرال سیکرټري وو او سید خیر محمد عارف چې د پښتو اکیډمۍ سابقه صدر دی او بله سریزه ورباندې پروفیسر فیض محمد شهزاد صاحب په خپله لیکلې ده او د راز صاحب دغه مضمونونه چې زه تاسو ته عنوانونه وړاندې کوم د راز صاحب په دغه کتاب کې را یوځای سوي دي عسکر د اګاتوس پلټون بنده دروازه او نیمه څهره یو څو رسمي خبرې آزاد د تاریخي وجدان شاعر د ژوند مرام او د تاریخ او ادب لاري وینه او مینه شاعري مذهب او مابعد الجدیدیت ادبي تحلیل د شپون شپول شپېلۍ
د شاعر جمالیاتي هدفونه اوا او څراغونه. ارادیت، پښتو ژبه د ادبي مسایلو او پښتون قام. ایاز د جمال استازی، د رفیقي د شاعرانه فکر 3 ابعاتی جهتونه، د ادب او فلسفې موضوعي او معروضي میکانیزم، اوسنی پښتانه ادب، سیاست او فیوچریزم. دغه عنوانونه پروفیسر راز محمد راز صاحب په دې خپل ژوند کې د نورو ادبي کار سره سره چې د کوم 15 کتابونه چاپ کړي وو په هغه کې شعري ټولګې هم شامله وې، په هغه کې نور کتابونه هم چې اوس به یې زه د پروفیسر شهزاد صاحب سره په بیس کې راولم، تاسو ته به یې معرفي کړم. د دغه کتاب د سریزې اقتباس څه داسې دی چې ستاسو د دې کتاب په هکله باندې چې دا څنګه چاپ شوی دی او د دې مقاصد څه دي، نو د دې په هکله باندې خیر محمد عارف صاحب لیکي. وی ارواښاد پروفیسر راز محمد راز صاحب د سویلي پښتونخوا په هغه پیاوړو لیکوالو کې شامل دی چې په ډیر لږ وخت کې د پښتو ادب لمن په ځانګړو ملغلرو اراسته کړه. که چیرته ژوند ورسره وفا کړی وای نو یقینا هغه به له دې چاپ 15 کتابونو سیوا نور هم ډیر کار کړی وای. خو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د ارواښاد راز صاحب شاعري او د هغه د نثر څیړل سوي موضوعات دومره ځانګړتیا او انفرادیت لري چې د عادي او روایتي ادب خوښونکو په نزدې په هغه کې بلا انتقادي مواد وڅېړلو ته اړتیا لري. خو شاید دغه د نقد و نظر خاوندانو دا خبره یې کړې ده چې له هر نوي کار څخه په خپله د روایت لوندره لیري نکتې راځيږي او د هغه نکتو څېړل هم ځان له نوې پیمانه غواړي. بهرحال پښتو اکیډمۍ کوټي ښه ډیر وخت له مخه دا پریکړه کړې وه چې اکیډمۍ د سویلي پښتونخوا د هغه ټولو لیکوالو ادبي او تنقیدي مضامین خوندي کړي کوم چې اوس په دې دنیا کې نسته. د هغه دپاره دغه 3 سلسلې په پام کې نیول سوي دي. دا کار به بې له څه توپیره کیږي. دلته چې هر چا و پښتو ادب ته څه ورکړي دي هغه که هر څوک دی، خو د هغه دغه ادبي تخلیقات به راټولول کیږي او د کومو لیکوالو چې 2 یا 3 مضامین دي هغه به له ټولو په یوه کتاب کې چاپیږي او د کومو لیکوالو چې ګڼ شمیر مضامین چاپ دي هغه ته به کتابي بڼه ورکول کیږي. اکیډمۍ به یې تر چاپه رسوي. په دې سلسله کې دا ده اوله مجموعه د ارواښاد راز محمد راز صاحب پر مضامینو مشتمله ده. د دې مضامینو د راغونډولو لپاره وقدرمن پروفیسر فیض محمد شهزاد صاحب ته دغه دنده سپارل سوې وه. زه د هغه مننه کوم چې هغه په ډیره مینه او خواري باندې دغه شوپتو مضامین راټول کړو او د دې لړۍ اوله مجموعه سره راغونډه کړه. هیله لرم چې زموږ نور ملګري به هم د پروفیسر فیض محمد شهزاد په تقلید کې خپله وظیفه وسرته ورسوي او خپل کارونه به وکړي. په درناوي سید خیر محمد عارف، صدر پښتو اکیډمۍ کوټه. نو زه راځم شهزاد صاحب، څه وخت چې خیر محمد عارف صاحب یا پښتو اکیډمۍ دغه دنده و تا ته در وسپارله د پروفیسر راز محمد راز صاحب د خدمتونو د ادبي زیار او د چې په ژوند کې کم مضامین په کومو رسالو، په کومو مجلو، په کومو اخبارو کې لیکلي وو یا پر کومو کتابو باندې خپل نظر وړاندې کړی وو، په دې کار کې د کومو کړاوونو سره مخ سوې، په دې کار کې کومې ستونزې مخته درلې او دا څو وخت واخیستی؟ زه به د ټولو در مخ تیمورشاه کمال ستا او ستا د ټولنې او د شیر محمد شادمن د طاهر لیبال صاحب
شکریه ادا کوم چې ماته دا موقع راکړله چې دا مرتب شوی کوم کتاب چې دوی په دې کتاب راول چې په تا کم کړاوونه رالو کومې ستونزې رالې یقینا کتاب راغونډول مضامین راغونډول ډېر ګران کار دی خو زه د پښتو اکیډمۍ شکریه په دې ادا کوم چې دا یو اعزاز دی بالکل لکه څنګه چې خیر محمد عارف صاحب لیکلی دی چې د اکیډمۍ د مړو شاعرانو لیکوالو آثار راټولول بیا هغه چاپول په هغه سلسله کې دغه کتاب چې دی دا لومړی دی اول دی او تر دې بعد تر اوسه بیا بل نه دی چاپ نه دی چاپ شوی او پر لګیا دی صحیح نو لکه څنګه چې تا وویل چې د ده لیکل شوي مضامین چې وو دا د پېښور په رسالو کې وو د کوټې په رسالو کې وو بل ځای ډېر چاپ وو دا راغونډول یې ډېر ګران کار و ستونزمن کار خو دی ما ته په دې اسانه و چې چونکې زه د راز صاحب نږدې ملګری وم په یوه محله کې په یوه کوڅه کې په یوه کالج کې سره یو ځای وو او بیا د ده کشر ورور عصمت ظهیر څخه ډېر شیان چې وو هغه پراته وو د هغه یې کور ودان هغه یې ما ته راکړو او ما سره یو ځای کړلو او بیا د دوی سریجې پر رالې بیا دا د چاپ شو خو مخکې د دې چې زه د دې خبره وکړم زه غواړم چې راز محمد راز صاحب د خپل لیک په رڼا کې لږ معرفي سي نه ټیک شو ته لږه و ګرانو لیدونکو ته د پروفیسر ارواښاد راز محمد راز صاحب د ژوند چې کومه فلسفه وه د چې کوم ژوند د کوم ادبي سفر و پر هغه سفر باندې او د ده چې کوم چاپ اثار دي کوم 15 کتابونه یې دي د هغو لږ وضاحت ولیدونکو ته وکړه زه به چونکې کوم وخت چې دا کتاب راتلی نه نو د ده د کتابو تعداد در 500 زیات دی صحیح هغه په دې چې اول وار د راز محمد راز چې کوم کتاب ادبي دنیا ته راغلی خو یو داسې بېنیازه څوک و چې دا یې غوښتل هم نه چې زما شان دي چاپ سي دا د درویش دراني صاحب برکت و دا د پروفیسر غني غنو صاحب برکت و او دا د ده یو بل ملګری چې عزیز الله نومیږي د هغه او خصوصا بیا زما ډېر دغه و چې د ده ډېره شاعري زما سره وه ما خوندي کړې وه اول کتاب چې د ده راغلی د صلیب په دایرو کې مات وزرې زاڼې جاړي دا چې موږ سره چاپ کړي او د دغه اقرار د په هغه سریزه کې هم کړي دي چې دا 3 نمونه چې ما در واقع دا نه وای شاید ما دا کتاب چاپ کړی هم نه وای هغه چې راغلی هغه په لر ور پښتانه وطن کې دونګې خور سلو چې د ده فکر د ده شاعري د ده د شعر انداز چې کوم دی چې خلکو واورېدی نه هغه ډېر ورته لیواله سلو صحیح او کوم وخت چې د کتاب ښه ریسپانس راغلی بیا ګرځه دی کتابو ته مخ سلو او د دې بعد چې د دویم کتاب دغه وضاحت که چیرې لیدونکو ته وکړې چې د صلیب په دایرو کې مات وزرې زاڼې ژاړي چې په 1999 کې چاپ سو د هغه پس چې د ده کوم کتابونه راغلي دي لږې لیدونکو ته معرفي د هغه وایم چې د هغه پس د ده قلم دومره د ده خو مطالعه زیاته وه ډېره وه د ده مشاهده وسي وه د ده تجزیه یو داسې شی وه چې دا یو کایناتي ذهن و د شعوره ډک د علمه ډک د کتابه ډک د اساسیته ډک یو شخصیت و چې زه څومره د ده شخصیت د ده فن د ده نظر ښکاره کړم زما په خیال هغه لږ دی بیا د اردو یو ناول دی هولي سینرز یعنی مقدسه ګناهګاره اوس ته د دې عنوان ته وګوره موږ هغه قام چې موږ مقدسه ګناهګاره ګڼو د دې د نږدې ګناهګاره لا مقدسه دي نو مقدس به کمی دا هولي سینرز چې راغلی دا په اردو کې د دې سړي زه ما ولیکله نه کهاني کې واپسي زما در اوسه یاده دا د ده قلم دومره تیز سلو د ده پیچیان دومره تیز سلو چې په اردو د پښتو ادب سره په اردو ادب کې د راز صاحب یو مستند قلمکار وګرځېدی یو مستند ناولنګار وګرځېدی یو مستند لیکوال وګرځېدی
په پېښور، په لاهور، په اردو دنیا کې د ده دغه د هولي سینرز پر کتاب باندې کالمونه رالو. ده ته ژوند چې د ده ذهن دونې سلو چې بیا ده یو قلم او کتاب و د دې بعد د سلیب د دایرو بعد او د هولي سینرز بعد بیا مسلسل د ناول و کابل رنګ دی مینې ژاړي، کابل رنګ دی مینې ژاړي. دا ناول چې ولیکي په دې کې د افغانستان د هغه وخت، د هغه دور، هغه ورانۍ، هغه ظلمونه، هغه مسلط قوتونه، هغه د دې پیداوار قوتونه چې د چا لاسونه پر پراته وو چې خپل وطن ته، خپلو کورو ته، خپلو سکولو ته، خپلو مکتبو ته ولاړ کوم قوتونه وو. او په دې کې چې کومې ورانې مینې رالې نه، دا یې ټول ایاتکو دغه یو سند پیدا. بیا دویم ناول ده ولیکئ اشول مر او باران اوري. اشول مر او باران اوري. اشول مر او باران اوري دغه ناول یې ولیکئ. خورا په پښتو ادب کې نه یو ډېر وسعتونه رالو. د ناول نګارۍ مروجه کوم اصولونه چې دي د هغه تی چې دا ناولونه تخلیق سولو راسه باقاعده داسې معرفي سولو. د ده د پټو صلاحیتو اعتراف زه څه جهان وکئ. او د دې بعد چې د بیا کم کتاب ولیکئ، کم ناول یې ولیکئ او کم لیک یې ولیکئ، کم تصنیف یې وکئ، سنۍ درخته انځریز سوه. سنۍ درخته انځریز سوه. دا بیا دومره خوندولو چې زه څومره پر وږایږم هغه لږ دی. او بیا د ده د مرګ هغه ورځ، هغه شپه، هغه ساعت هم زما و مخته دی چې د مرګه څه 2 ورځې مخکې د عصمت زهیر په موجودګي کې هغه ته خپله یو بله دویمه شعري ټولګه ورکړله او نوم د خپله ورته وټاکئ نه خزان زما په اوښکو ژاړي. خزان زما په اوښکو ژاړي. دا د شاعري و. او بیا د هغه رنګه د ده د نظمونه چې کوم دي نه د هغو رالو و چې دا ما څومره در یاد کړلو. دا چې سره شمار کې نو بې حسابه کتابونه. اوس به زه قدرمنو لیدونکو ته ستا د سریزې څخه د ده د پېژندګلو یو څو فکرې ووایم. لیدونکي د دې سره اشنا سي چې راز صاحب څوک و او د کوم ځای و، په خټه څوک و. قدرمنو لیدونکو په همدې کتاب کې 2 سریزې وې چې یوه د خیر محمد عارف صاحب وه، دویمه د خلیل باور صاحب وه او دریمه د پروفیسر فیض شهزاد صاحب ده چې زه د هغې وړ اقتباس و تاسو ته وړاندې کوم. شهزاد صاحب د پروفیسر راز محمد راز صاحب په هکله لیکي وایي ارواښاد پروفیسر راز محمد راز صاحب د نوموړي قبیلې ترین اکلزی ځلانده ستوری و. دی په 1951 کال د مارچ د میاشتې پر لومړۍ نیټه د ملک حاجي محمدین په کورنۍ کې وزیږید. ارواښاد ملک حاجي محمدین د پښین ډیر پرستشناسه، ایمانداره او مثالي رسالدار میجر و. پر همدغه منصب بیا د ده مشر زوی ملک حاجي در محمد عرف بډو او اوس د ده لمسی حاجي علي دا وظیفه ترسره کوي. حاجي علي محمد ترین صاحب او راز محمد راز صاحب د ډیګري کالج پښین د پرنسپل په توګه په مارچ 2011 کې د مارچ د میاشتې پر لومړۍ نیټه ریټایر سو او د 22 کالو په عمر کې په کال 2014 کې د جون د میاشتې پر 23مه نیټه د سرطان په ناروغۍ د تل لپاره له موږه بیل سو. خدای دې د ده روح تل شاد لري، امین. خو تر اخري سلګۍ پورې قلم له لاسه وانه چاوه. موږ د ده دغه ځلانده ستوري نثر دی که نظم په ځان کښې ډېرې انحرافي رویې لري، خو د ده دغه انحرافي یا د متضادو رویو په امتزاج سره راز د وحدت الافاقیت ښکلا منځته راوړې. ځکه چې راز د روان دور هغه لیکوال دی چې
دغه جرأت مندي په برخه سوې ده لکه چې وایي خلق وایي چې محشر دی اعتصاب دی خلق وایي چې محشر دی اعتصاب دی کامل خدای لمانده خلکو حساب غواړي څومره لوی جرأت دی او راز د ګراني او د خدای ترمنځ تقسیم یم راز د ګراني او د خدای ترمنځ تقسیم یم زما په ذات کې وحدت ځکه خلکو نسته او د تضاد په شا یووالی ښکارندوی سو د تضاد په شا یووالی ښکارندوی سو خور وجود به د وحدت نظام ته اسک سم نو قدرمنو لیدونکو راز صاحب د اوچت فکر د فلسفیانه فکر څښتن و او ډیر علمي کتابونه په خپل ژوند کې چاپ کړل او د صلیب په دایرو کې مات وزري زاڼې ژاړي په 1999 کې مارکیټ ته راغله او خلکو ډیره وستایله او ډیرو خلکو خوښه کړه او بیا یې ورپسې نور کتابونه هم چاپ سول نو د فکر دغه بهیر روان و چې دی د ادیبانو او د شاعرانو د سیله څخه جدا سو الله دې هغه ځای ورته جنت وګرځوي نو شهزاد صاحب راځو د راز صاحب چې کم ادبي سفر و یا ستا د سره کم د نږدې ناسته وه د په دا خپل بحث کې د پښتني معاشرې د پښتنو په هکله باندې د هغه فکر او سوچ د نظر که لږ وضاحت لیدونکو ته وکړې چې د پښتانه کام په هکله باندې څه سوچول د پښتانه قام پسماندګي د علم کمی ګڼله او دویم د دونګي په جرأت سره ویل په مقاله او ناول دواړو کې لیکلي دي چې موجوده چې کوم سیاسي قیادتونه دي دا د پښتنو مستقبل نسی وربدلولی او دا چې په کومو لارو او شرایطو په وجود کې راغلي دي د خپل مرام یې پرېښی دی او دا نشاندهیي کړې وه که د هغه سفر یې دغسې روان و دریم قوت په منځ ته راځي او هغه دریم قوت موږ ولیدی چې دغه د وطن د قام د بربادۍ کوم سبب وګرځي د تھرډ آی یا دریمه سترګه چې هغه ته موږ بصیرت وایو 20 کاله 25 کاله 10 کاله مخکې دا خبره کړې وه او هغه خبره لکه ده چې څنګه ویلي و هغه ته راز وسو او دا په علم په قلم په کتاب مین څوک و ده ویلي و ټولنې ته د باضمیرو او باشعور انسانانو ضرورت دی او شعور هغه وخت راځي چې ستا علمي ادارې وي ستا علمي سرپرستي وي دلته علمي ادارې او علمي سرپرستي چې کوم د هغه ګزره ونه او د غم او درد دغه ونه چې دغه کام حق دا جوړېدی چې موږ یې روڼ سهار غوښتی موږ یې سباوون غوښتی چې دا کام د قومو سیالي وکړي هغه سیالۍ ته لا رسېدلی نه دی د هغه اسباب د بیان کړي دي د هغه وجوهات د بیان کړي دي چې قام پرستو سیاستدانو سیاستمدارانو چې کوم دی هغه خپل وظیفه ترسره کړې نه ده قلمکارانو خپله وظیفه ترسره کړې نه ده بلکې زه دا خبره وکړم چې زما د ده به عموما دا بیس و د زما یو وخت کې پوښتنه وکړه په کالج چې ستا نږدې د قام او د وطن او زموږ د قام د پسماندګۍ او د بېلمۍ وجه څه شته ما ورته ویلې چونکې شارټ کټ زما د ده خبره پسې کېدله ما زموږ 2 ځایونه چې دي هغه ایجیک دي زموږ سټیج ایجیک دی زموږ ممبر د میراب کې پروت دا ایجیک دی تر څو چې دغه آزاد نه وي دغه خبره ده ویلې زه نن په دې خوشحاله شولم
چې زما قربت او زما ناسته نن ستا غزین در خلاص کړه چې تا دا خبره کول د په ځوانو نسلو چې کومونه کار کوي د پر ټولنه باندې کار کوي خو مرګ یو داسې شی دی چې هغه هر ګل خزانه وي دا کزمندی وای لکه څومره اثار چې چاپ پراته دي نه او زه بیا پښین یو دومره خوش قسمته ښار ګڼم نه او زه تاسو ګواه یاست چې زه هر ځای دا خبره کوم چې ډېر ښارونه چې دي هغه په نومو سره یادېږي خو پښین ښار هغه ښار دی چې هغه په شخصیاتو سره یادېږي په دې کې پروفیسر صاحبزاده امیدالله صاحب و په دې کې ارواح شاد عبدالباري اسیر صاحب و په دې کې پروفیسر راز محمد راز صاحب و پروفیسر سیال کاکړ پروفیسر سیال کاکړ او خدای دې نور ژوند ورکړي زموږ محقق مورخ عبدالکریم بریالی صاحب او ځوان نسلونه دغه د موږ وینو نه چې دغه د دوی هغه پته نالاندې نه نو راز صاحب باندې ګایدل د هغه به نظر ته رسېدل د هغه به فلسفې ته نڅېدل دا وختونه غواړي او دغه راز صاحب نن په لارو بر وطن کې په هر انسټي کې په هر کالج کې د ده په فن د ده په شخصیت د ده په نظر باندې چې کوم دي نه ام پیل کېږي پی ایچ ډیانې کېږي نو مختصر زه دا ووایم مختصرا چې دا طرز خلق شخصیات چې دي قلمکاران چې دي لیکوالان دا د تاریخ حصه وي دا به پر دې تاریخ ژوندی وي دا د قام نمایندګان دي دا د خاورې چې کوم دي جانشینان دي دا د نن ستوري وو د سبا زیري دي داسې علمي شخصیات چې کوم دی نن چې دا زه ورته شادمن لیوال پرګایږو د دغه خلکو برکت دی نه چې موږ د قلم سره بلد کړي موږ د کتاب سره بلد کړي نو موږ به څه ووایو بیا دا یو تعارفي یو سلسله ده هغه مکمل چې کوم دی بیس په دې نسته مذاکره دغه نه ده یو تعارفي سلسله ده ستا او ستا د ټولنې زه کورودانۍ وایم چې لږ ډېر د قامه پورې د وطنه پورې در خاورې پورې د بله پورې د پښین په حواله د سهیلي پښتونخوا په حواله چې کوم قلمکاران دي کوم ادیبان دي هغه بس ما هم د غونډې خبره وه د غونډې ویلا مننه لیدونکو پروفیسر فیض محمد شهزاد صاحب چې پر ارواښاد راز محمد راز صاحب باندې کومه سریزه لیکلې ده نو په دې کې د راز صاحب په ډول د نمونې یا د بیلګې یو شعر راوړی دی وایي پروفیسر راز محمد راز صاحب وایي تا ته ځکه زما د غم اندازه نسی تا ته ځکه زما د غم اندازه نسی تا د خدای مینه لیدلې نه د خدایه او بل ځای وایي ما د خپل زمان مکان تر حد خدای کا ما د خپل زمان مکان تر حد خدای کا ما د ځان په څیر آزاد کړه د ژوند خدای خو زه منم چې د راز له خدای سره د مکالمې انداز د ملیت په اصول کې نه ځایږي لیکن بیا هم په تکرار سره دا وایم چې د تخلیقکار پیمانې باید چې جمالیاتی وي نه غیر جمالیاتی له دې غلطۍ څخه اجتناب ونسی نو دا مشکل به د پښتو ادب د ارتقا په لاره کې ډیر غټ خنډ یا دیوال وګرځي د راز د تخلیقاتو د رجعیت بیرغ په لاس وړی او د دنیا او خپل کام د حالاتو د بدلولو لوړ آداب د قام او د انسانیت مخ ته ږدي راز د انسانانو د برابرۍ پر تاریخ حقیقت باندې پوخ یقین لري نو قدرمنو لیدونکو دغه کتاب خو زخیم کتاب دی لوی کتاب دی وخت غواړي مطالعه غواړي هر هغه څوک چې د راز محمد راز په فن او شخصیت او دغه په فکر او په خیال ځان خبرور غواړي یا د خپل امپیل د مقالې دپاره نو د تمام پیچان شناخت نظر خیال فکر تخلیق تصانیف ټوله چې کوم دي نه په دې کتاب کې خوندي دي او دغه کتاب تاسو د کتو کتاب کور سره ډېر په اسانۍ ترلاسه کولی شئ. ډېره مننه.
کوم کتاب چې مو نن تاسو ته معرفي کوي د راز محمد راز د مضامینو ټولګه چې راټولونکی یې پروفیسر فیض شهزاد صاحب دی، چاپ کړی پښتو اکیډمۍ دی او تاسې د تکتو کتاب کور کوټې کاسي روډ څخه ترلاسه کولی سئ. د راز صاحب په ټول ادبي ژوند او پر ټول ادبي بهیر باندې خپل نظر تاسو بیا ورکولی سئ چې د راز صاحب دا کتاب ولولئ او ویې وایاست د ده ژور فکر مطالعه کوي، د ده ژوره شاعري مطالعه کوي، نو بیا به د راز صاحب د شخصیت سره تاسو خپله بلد سئ. او نن موږ پیاوړي لیکوال پښین زه تیمورشاه کمال، پروفیسر فیض شهزاد صاحب، طاهر لیوال صاحب، شیر محمد شادمن صاحب د نن د کتاب په همدغه خپرونې پر همدغه ځای له تاسو اجازه غواړو. تر بل اتواره مو پر الله سپارو. زموږ سره پر ستړي پښتون دغه ویډیوګانې ملګرو شیروئ، خپلو ادبي ملګرو ته یې استوئ او زموږ سره په ادبي چوپړ کې خدمت وکئ، برخه واخلئ. پیاوړي لیکوال به تاسو ته نور کتابونه هم معرفي کوي. هر اتوار زموږ دغه خپرونه تعقیبوئ. یو جهان مننه.